سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د هاضمې جهاز په یوه ډیره مهمه موضوع در سره خبرې کوم. لیکي ګټ سینډروم یا جال جال کولمې. شاید د لومړي ځل لپاره د اصطلاح اورئ، ولې ډیره مهمه او اساسي موضوع ده. نه یوازې د هاضمې جهاز د ناروغیو سبب ګرځي، بلکې دوام یې کولی شي د بدن د هر سیستم ناروغي منځته راولي. د زړه د حملاتو نیولې، د سږو تر ناروغۍ، د مغزو تر سکتو، د ګردو تر فلج کېدو او بالاخره د بدن د مختلفو غړو، اعضاو او غدواتو د تکالیف سبب ګرځي. کله چې موږ خواړه خورو، په خوړو کې موجود هر ډول مواد بالاخره د ژولو او تیرولو وروسته راځي معدې ته. له معدې بالاخره را انتقالیږي وړو کولمو ته، او له وړو کولمو غټو کولمو ته، او بالاخره انتقال کوي د ډکو میتیازو په نامه بهرني محیط ته. کله به مو د ځان سره فکر کړی وي چې زموږ د کولمو داخلي دیوال د اپیتیلیم حجرات څه وظایف لري؟ دغه حجرات چې تاسو یې وینئ دا د اپیتیلیل حجرات دي. اپیتیلیل کومو حجراتو ته وایي؟ هغه حجرات چې زموږ د کولمې له داخله پوښلي دي، اپیتیلیل سلز یا اپیتیلیل لیر. زموږ د کولمو داخلي قطر ټول د دغه پردې په واسطه پوښل شوی ده، او په دوی کې ډیر مهم او اساسي حجرات موجود دي او ډیر مهم او اساسي وظایف سرته رسوي. کله چې موږ خواړه وخورو، د هضم نه وروسته د دغو حجراتو په واسطه جذبیږي او له دې حجراتو بالاخره د وینې جریان ته راځي. کله چې دا خواړه خورو، د اپیتیلیل سلز په نامه حجرات راواخلي، د هضم نه وروسته چې کله هم آماده د جذب شي، نو د وینې جریان ته جذبیږي. دا د وینې جریان د بلډ سرکولیشن، تاسو وګورئ چې د بدن په هر سیمه، په هر نسج او په هر ارګان کې د وینې رګونه تیت شوي دي، او هدف هم د غذایي موادو او د اکسیجن رسول دي. ښه، لیکي ګټ سینډروم څه ته وایي؟ کله چې په دغه حجراتو کې یا دغه نازک او کوچنی اپیتیلیل پرده چې زموږ د هاضمې جهاز له خولې تر مخه ده پوښلی ده، که چیرې دغه حجرات صدمه وویني، د دغه حجراتو ترمنځ جنکشنونه یا ټایټ جنکشنز چې کوم دي د دوه حجرو ترمنځ دا خراب شي، او یا د هر ملحوظ پر اساس د جذب پروسه صدمه وویني، دغه حجرات په سمه توګه یا مواد جذب نشي کړی، یا ټاکسین یا او زهري مواد ترې جذب شي، نو بغیر د کوم قید و شرطه دا مواد به د وینې جریان ته راځي، او د وینې د جریان نه به د بدن مختلفو سیمو ته انتقالیږي او د تکلیف او د ستونزو سبب به ګرځي. زموږ په غذایي توکو کې بله مواد موجود دي: پروټین، شحم، کاربوهایډریټس، یعنی ټول هغه مقوي مواد چې بدن ورته اړتیا لري هغه په خوړو کې موجود دي. ولې پاتې دي نه وي چې په همدغو خوړو کې ځینې زهري او هغه مواد چې بدن ورسره حساسیت لري نه یې غواړي په خپل جغرافیه کې ولري هم موجود دي، لکه ټاکسینز. دغه زهري مواد د بدن د مختلفو دفاعي میکانیزمونو په واسطه یا له منځه ځي یا بهرني محیط ته انتقالیږي. د دغه دفاعي میکانیزمونو ټول تدابیر د اپیتیلیل حجراتو په واسطه باندې همیشه ارزیابي کیږي، او ټول دغه تدابیر د اپیتیلیل حجراتو یا دغه حجراتو په واسطه نیول کیږي. ښه، تقریبا په یو څلېرو ساعتو کې 80,000 مختلف ډول کیمیاوي مواد موږ خپل وجود ته ننباسو. په دوی کې ډیر ټاکسینز یا زهري مرکبات موجود وي، او ورسره زموږ د وجود لپاره ګټور خواړه هم وي. دغه تفکیک څنګه زموږ د بدن حجرات کې چې خواړه جذب کی، مقوي مواد نیوټرینز یا غذایي ذرات جذب کی، او مضرو او بیگانه ذراتو ته اجازه ورنکړي چې بیرون ته انتقال شي. دا د اپیتیلیل سلز یا د اپیتیلیل حجراتو وظیفه ده. ښه، که چیرې موږ وګورو د هاضمې جهاز خصوصا کولمې تقریبا 2000 فیټ مکعب مربع دغه کوچنی پرده چې زموږ د هاضمې جهاز خصوصا غټې او وړې کولمې پوښلي دي،
تقریبا 2000 فیټ مربع یعنی د یو 3 اتاقه بلاک په اندازه ساحه ده. وظیفه یې هم جذب او د هغه موادو جذب چې بدن ورته اړتیا لري. که یو ګورو څومره ډبله ده، تقریبا 1 متر واخلئ په 15 میلیونو یې وویشئ، 15 میلیونو مساوي کېږي د یو ډېرې کوچنۍ او نازکې پردې سره. دغومره ضخامت لري دغه پرده او ډیره اساس او ظریفه وظیفه لري. هغه وظایف یې څه دي؟ وظایف یې فقط د هغه غذایي موادو جذب ده چې بدن ورته اړتیا لري، او د ټولو هغه غذایي موادو پر مخ باید یو دیوال جوړ کړي چې هغه زموږ بدن ورته اړتیا نه لري. ټول هغه زهري او فاسد مواد چې باید د ډکو میتیازو سره بهرني محیط ته انتقال شي او وینې ته راننوځي، دغه اساس او ظریفه وظیفه د اپیتیلیل حجراتو ده. ښه، که چیرې موږ بې وخته خواړه وخورو، بې وخته خوړل، همدا رقم غلط خوړل، هغه خواړه چې موږ ته ضرر لري، فاست فودز، دغه چپس او برګر او هر هغه څه چې په غیر صحي ډول باندې بازارونو کې موجود دي، که دا خورو، ورسره سیګرټ څکوو، د سیګرټ ترڅنګ د شرابو او د الکولو بد عادت لرو، همدا رقم د سریري ساته ژوند کردار مو په سمه توګه یا په صحي توګه نه ده ځان ته غوره کړی. خرویې، سکیو، سمولو، ورزش قطعي موجود نه ده یا فزیکي فعالیت. د دغه ټولو ترڅنګ که قهر، غوسه، تشویش، اضطراب، رواني ستونزې هم موجودې وي او عادتونه هم سم نه وي، حفظ الصحه هم په سمه توګه مراعات نه کوو، نو بالاخره د وخت په تیریدو د دغه حجراتو ترمنځ، د اپیتیلیل حجرات د دو ترمنځ د ټایلډ جنکشن په نامه ارتباطي لارې دي، دا ورو ورو بالاخره له منځه ځي او د حجراتو په کیفیت کې او وظایفو کې تغییرات راځي. دغه تغییرات څه دي؟ بالاخره زموږ د اپیتیلیل یا دغه نازکې پردې دغه ظریف حجرات نور د ټاکسین، د زهري موادو او د غذایي توکو ترمنځ فرق نشي کولی. بالاخره د غذایي توکو سره دغه ټاکسینز او زهري مواد هم راجذبېږي حجراتو ته او د حجراتو نه بالاخره سیده راځي د وینې جریان ته، بلډ سرکولیشن ته. ښه، کله چې دا زهري مواد زموږ د خپلو عادتونو د وجې اجازه پیدا کی چې راننوځي زموږ د وینې جریان ته، د وینې د جریان نه د بدن مختلفو سیمو ته ځي، په زړه کې د ناروغیو سبب ګرځي. انډوکارډایټس هغه تکلیف ده چې د کولی شي زموږ د بدن د دفاعي سیستم په واسطه منځته شي. اټو ایمیون انډوکارډایټس څه معنا لري؟ کله چې موږ د هر ملحوظ پر اساس دغه ظریف او نازکه حجرات له منځه ویوړل او یا مو هم صدمه ورسوله او فاسد مواد راجذب شول، که چیرې دغه فاسد او بیګانه مواد د وینې د جریان له لارې راځي، زموږ د زړه په جغرافیه کې ځای پر ځای کېږي، اتومات د بدن دفاعي سیستم راځي او د زړه په حجراتو باندې حمله کوي. دغه حملات اټو ایمیون یا د بدن د دفاعي سیستم په واسطه ترتیب شوي حملات دي. که چیرې د زړه داخلي پرده د حملو لاندې راغله، نو د انفیکټیو انډوکارډایټس په نامه تکلیف، اټو ایمیون انډوکارډایټس په نامه تکلیف جوړوي. همدا رقم که چیرې د وینې د جریان د لارې دغه زهري، فاسد او ټاکسین ولاړل سږي ته، د سږو په داخلي په دغو برونکیولز یا هوایی پایپونو کې ځای په ځای کېږي. دغه هوایی پایپونه د حساسیت سره مخ کوي، د هیسټامین په نامه مواد حساسیتونه زیږوي او دغه حساسیتونو د وجې بالاخره زموږ د بدن دفاعي سیستم راځي، د سږو په عضلاتو او انساجو باندې حمله کوي او بالاخره د برونکیال استما یا د مزمن نفس تنګۍ د منځته راتګ سبب ګرځي. همدا رقم اټو ایمیون پیرنکایمل ډیزیزز چې په داخل د لنس کې منځته راځي، دا کولی شي د هاضمې جهاز نه منشأ واخلي، یعنې د دې ترڅنګ چې د زړه ناروغي، د سږو ناروغي منځته راځي، همدا رقم د یو عادي سردرد نه واخله چې په اعصابو کې منځته راولي،
تر هغه ناروغیو پورې چې تر نن سبا پورې متاسفانه لا علاج دي. آټو ایمیون انسفلایټس. آټو ایمیون انسفلایټس یا زموږ د بدن دفاعي سیستم بالاخره راځي او د مغزو په حجراتو باندې حمله کوي. ولې که چیرې له کولمو نه زهري بیگانه او فاسد مواد راجذب شي د وینې جریان ته او د وینې د جریان نه ځان مغزو ته راورسي. که چیرې دغه مواد په مغزو کې ځای پر ځای شي مسلما زموږ د بدن د دفاعي سیستم تر حملاتو راځي. د بدن دفاعي سیستم د دې ترڅنګ چې هغه مشکوک مواد له منځه وړي په کوم ځای کې په کومه حجره کې چې ځای پر ځای شوي وي هغه هم ورسره له منځه ځي او د اعصابو او د عصبي سیستم ته مرتبطې ناروغۍ منځته راولي. له دې وضعیته زړه، سږی، اعصاب او د بدن هیڅ سیمه ځان نشي ژغورلی. همدا رقم که چیرې د وینې د جریان د لارې فاسد، زهري او بیگانه مواد راغلل ګردو ته او په ګردو کې ځای په ځای شول نو آټو ایمیون نفرایټس منځته راولي. آټو ایمیون نفرایټس څه معنا؟ زموږ د ګردې ساختمان د نفرانونو نه جوړ شوی ده. نفران داسې یو سټرکچر ده، دې ساحې ته ګلومیرولر کپسول وایي. دا ساحه پی سی ټي پراکزیمل کانولیوټډ ټیوبیول، دا ساحه لوپ اف هینلي او دا هم ډسټل کانولیوټډ ټیوبیول بالاخره کولکټینګ ډکټ سره یو ځای کیږي. دغسې میلیاردونه نفرانونه یو ځای کیږي او ګرده جوړوي. که چیرې زموږ د بدن دفاعي سیستم پر نفرانونو حمله وکړي نو دغه حملات بالاخره نفران له منځه وړي او د CKD یا د کرونیک کډنی ډیزیز یا د ګردو د مزمنو تکالیفو سره مخ کوي. تاسو وګورئ چې یوازې د کولمو نه راجذب شوي مواد چې هغه بیگانه دي، مهاجم دي، حمله کوونکي دي، زموږ د بدن د حملاتو سره مخ کیږي، په هر د بدن په هر ارګان او په هر سیستم کې د ناروغۍ سبب ګرځي. د ګردو ترڅنګ که مفاصل یا بندونه وګورو، غړي او بندونه او هډوکي، فرضاً که چیرې مواد زهري او ټاکسیک مواد د وینې د جریان د لارې راشي انتقال شي مفاصلو ته، زموږ په مفصل کې د ساینوویم په نامه یوه پرده موجوده ده. د ساینوویم پرده بلا مهم وظایف لري. یوه مهمه وظیفه یې د مفاصلو حفاظت ده. څنګه حفاظت کوي؟ زموږ په مفصل کې مایعات موجود دي او دغه مایعات د ساینوویم په پرده کې رانغښتي دي. که چیرې د بدن دفاعي سیستم په دغه پردو باندې هم په دغه پرده باندې حمله وکړي نو د ریوماتاید ارترایټس یا د روماتیزم تکلیف منځته راولي. ګورئ چې د بدن هر حجره، هر غړی، هر سیستم د روماتیزم په شمول چې په مفاصلو کې منځته راځي مستقیما کولی شي د کولمو د یوې عادي ناروغۍ نه بالاخره پیدا شي. د دې ترڅنګ زموږ په پوستکي کې بلا ناروغي کولی شي منځته راولي. د یو عادي اگزیما او خارښ نه واخله تر سورایسس یا د جلد یا د پوستکي تر هغه لا علاج تکلیفو پورې چې تر اوسه یې ساینس په وړاندې هیڅ تدبیر نه لري. همدا رقم د تایراید غده ډیر زر دغه حملاتو په واسطه تخریب کیږي. آټو ایمیون تایرایډایټس منځته راځي. په آټو ایمیون تایرایډایټس کې څه کیږي؟ انټي باډي جوړیږي او هغه راځي په تایراید حمله کوي. کله انټي باډي جوړیږي چې کله په داخل د تایراید کې انټیجن ځای په ځای شي. فرضاً دلته د تایراید غده ده، که چیرې ټاکسیک او زهري مواد راغلل نو او تایراید کې ځای په ځای شول اتومات زموږ آټو ایمیونټي یا په اتومات ډول باندې دفاعي سیستم راځي او پر تایراید غده حمله کوي. کله چې په تایراید غده باندې حمله وشوه حجرات له منځه لاړل، تایراید کولایډز له منځه لاړل نو د هارمون په ترشح کې موږ د بحران سره مخ کیږو. که چیرې د تایراید هارمون جیک شو هم تکلیف ده، که هارمون ټیټ شو هم تکلیف ده. هایپر او هایپو تایراډزم دواړه کولی شي چې دا وضعیت منځته راولي. همدا رقم جاغور یا د تایراید د غدې غټېدلو پړسېدل کېدلی شي د دې تکلیف یو پیداوار وي. د تایراید ترڅنګ د لیکي ګټ سنډروم یو تر ټولو اساسي علت غواړم درته واضح کړم. ګورئ موږ د هر ملحوظ پر اساس انټي بیوټیک خورو او د اوږدې مودې دپاره یې خورو. زموږ په ټولنو کې متاسفانه د هاضمې جهاز پاک لکه وغږېږم د اچ پایلوري د میکروب د ایرډیکیشن یا د ورکاوي دپاره مریض کلونه انټي بیوټیک خوړلي وي. حال دا چې باید دغه انټي بایوټیکس درمل
د ډیر احتیاط نه وروسته د ډیرې لنډې مودې لپاره نهایت د 7 یا 8 ورځو لپاره د اچ پایلوري درملنې په پارو خوړل شي. ولې که موږ کلونه او میاشتې د انټي بیوټیکو نه استفاده کوو ضرر څه کوي؟ ګوري زموږ د کلمې دي، دا وړې کلمې دي او دا هم غټې کلمې دي. د غټو کلمو په منځ کې میلیونونه او میلیاردونه نورمال میکروبونه موجود دي. دغه نورمالو میکروبونو ته ګټ فلورا وایي. ګټ فلورا ځینو کتابونو کې ګټ مایکروبیم هم ورته ویل شوی ده. په ځینو ریفرنس کتابونو کې د ګټ فلورا یا نورمالو میکروبونو ته د مایکروبیم ترڅنګ ګټ مایکروبیام او ګټ مایکروبیاټا هم ویل شوی ده. په هر حال دا ټول نورمال میکروبونه دي چې زموږ په کولمو کې موجود دي. سوال دا ممکن در سره پیدا شوی چې دغه نورمال میکروبونه زموږ کولمو ته له کومه راغلل، له کومه کیږي؟ کله چې ماشوم له موره زیږول کیږي، دغه د زیږون په حالت کې چې له وجاینا یا له مفرز راتیریږي، نو ځینې مواد او لعاب د ماشوم خولې ته ځي. دغه بالاخره بیا د ژوند په اوږدو کې زیاتیږي، تولید د مثل کوي او نورې بکټریاوې جوړي. دا ټول نورمال بکټریاوې دي، زموږ د وجود غړي دي، زموږ د وجود د مختلف وظایف سرته رسوي او د بدن د دفاع لومړۍ کرښه ده. ګوري دغه 80,000 نوع مختلفه مواد چې په سریري ساتو کې راننوځي هاضمې جهاز ته د تیزابو د مبارزې نه وروسته چې د جذب موضوع ده دلته، نو دغه بکټریاوې بالاخره د غذایی توکو په منځ کې چې کوم خواړه موجود دي، هغه کوچنۍ ذرې چې ویټامینونه او منرالونه دي، دغه کوچنیو میکروبونو په واسطه باندې هغه مواد ټوټه کیږي او له منځه یې هغه زموږ لپاره ګټورې ذرې راوځي. دقیق لکه په معدن کې شکار کوو او دغه قیمتي دانې غواړو پیدا یې کوو، د دغه قیمتي دانو او ګټورو ذرو د پیدا کولو وظیفه د دغه نورمالو میکروبونو دنده ده. نورمال میکروبونه که چیرې موږ د اوږدې مودې لپاره نورمال میکروبونه که چیرې موږ د اوږدې مودې لپاره د انټي بیوټیک درمل خورو، دا متاسفانه زموږ ګټ مایکروبیم یا ګټ فلورا لمنځه وړي، یعنی دغه نورمال میکروبونه کموي. تاسو د یوې شیبې لپاره فکر وکړئ که چیرې په دغه کولمو کې نورمال میکروبونه کم شي، نو مسلما زموږ حجرې بې دفاع کیږي. دا نورمال میکروبونه ټول داسې په حجراتو باندې تیت پراته دي او نه پرېږدي چې بهرني مواد لکه ټاکسین، زهري او مرکبات راشي زموږ حجراتو ته صدمه راورسوي. که چیرې انټي بیوټیک د اوږدې مودې لپاره خورو، نو دغه نورمال میکروبونه متاسفانه مري او حجرات بې دفاع کیږي. د بدن لومړۍ دفاعي کرښه چې کله له منځه لاړله، نو دښمن یا میکروبونه راځي او بالاخره دغه حجراتو نه راتیریږي، د وینې جریان ته راځي. کله چې د وینې جریان ته راغلل، وګورئ چې د زړه او د اعصابو په شمول د بدن د هر غړي تکلیف جوړي. نو نه یوازې انټي بیوټیک دغه میکروبونه وژني، بلکې دغه میکروبونو په وژلو کې زمینه د مساعد کیږي چې بلا مختلف نور ناروغۍ منځته شي. راځو څنګه موږ دغه نورمال میکروبونه تقویه کوو. د دوی د تقویه لپاره تر ټولو ښه مرجع چې زموږ په ولس کې، زموږ په ټولنو کې ډیره زیاته هم لیدل کیږي، یوګراټ یا مستې دي. مستې د لبنیاتو یو ډیره ښه کورنۍ ده. تاسو بعد له خوړو کولای شئ له مستو استفاده وکړئ. دغه مستې ډیر زر زموږ د وجود دغه نورمال میکروبونو ته خواړه جوړي، یعنی مستې په خپل دغه میکروبونو خوخي دي. دغه میکروبونه دغه مستو نه ځان تغذیه کوي. ترڅنګ کرم چې کلم لیکل کیږي، په حقیقت کې کلم، دغه کرم، کاوو، ګلپی، براکلی، دا د ګټ یا د کولمو د نورمالو میکروبونو لپاره ډیره ګټه رسوي. په ټوله کې باید له انټي بیوټیک نه پرهیز وکړو. په سریري ساته ژوند کې څو عادتونه دي چې د هغو د ترک لپاره باید حتما هڅې وکړو. که چیرې سګرټ څکوو، نو باید د سګرټو عادت ترک کړو. الکول نه جدا ډډه باید وشي. همدا رقم که خورو یې سکو او ویده کیږو، هیڅ فزیکي فعالیت نه لرو، باید ورزش شروع کړو ترڅو د دغه غسترې ناروغۍ مخنیوی ورسره وکړو. د ورزش ترڅنګ که قبض، اسهال، بادونه په هاضمې جهاز کې موجود وي، هغه باید برطرفه کړو. د دې ټولو ترڅنګ په خپل د لیکي ګټ سندروم د وجې راولاړ تکلیفونه په هاضمې جهاز کې ډیر مهمه دي، یعنی د السریټیو کولایټس او د کرون ډیزیز په نامه دوه ناروغۍ چې
دواړه سره یوځای کیږي او د آی بی ډي یا انفلمیټري باول ډیزیز په نامه یادېږي او مطالعه تر همدې عنوان لاندې کیږي. دا دوه هغه ناروغۍ دي چې د لیکي ګټ سندروم په واسطه منځته راځي. کله چې هم د کولمو د دغه حجراتو ترمنځ لیکج منځته راغله، لیک شول دغه حجرات، متاسفانه دا د ټول عمر دپاره بالاخره پاتې کیږي او د کولمو د تکلیف ترڅنګ د بدن مختلفې نورې ناروغۍ هم منځته راولي. مننه، جزاک الله.